په ملګرو ملتونو ویلي دي چې د پاکستان وروستیو هوایي بریدونو کې د افغانستان په ختیځو ولایتونو خوست، کونړ او پکتیکا کې 14 افغانان وژل شوي دي او 10 نور ژوبل دي. وینا موي چې په وژل شوو ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. بل لورته پاکستان د عامو کسانو د وژلو رپورټونه رد کړي دي او دوی ویلي دي چې عملیات د کره استخباراتي معلوماتو په بنیاد شوي دي او د هغو وسلوالو پر ضد وو چې په پاکستان کې د وروستیو بریدونو ذمہوار دي. پاکستان دعوه کوي چې په دې عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان شپږ غړي وژلي دي. طالبانو بیا پاکستان د افغانستان د هوایي حریم په نقض او د استوګنې پر سیمو د بریدونو په ترسره کولو تورن کړی دی. د دوړو خو ترمنځ د تورونو او داوو لړۍ په داسې حال کې روانه ده چې د اړیکو د ښه کېدو لپاره پخوانۍ خبرې اترې هم کومه پایله نه ورکوي. سړي مشه زه رحمان منیر دا سپړنه ده. نن په خبرونه کې په دې موضوع باس لرو خو لومړی د همکار روح الامین نیازي رپورټ. دا یوازې تابوتونه نه دي بلکې هغه هیلې دي چې تر خاورو لاندې کیږي. د پاکستان په وروستیو بریدونو کې د قربانیانو تابوتونه دلته د کورنۍ او دوستانو ترڅنګ په لسګونه خواخوږي د جنازې مراسمو ته راټول شوي دي. له جنازې وروسته په ډلهییز ډول خاورو ته سپارل کیږي. پاکستان د دغو ویډیوګانو په خپرولو سره منلي چې په کونړ، خوست او پکتیا کې هوایي بریدونه کړي دي. پاکستان ادعا کړې چې د دغو بریدونو پر مهال د وسلوالو پټنځایونه او مرکزونه په نښه کړي دي. پاکستان ویلي په دغه ځایونو کې یو روزنیز مرکز، د مهماتو یوه زیرمه او نور پټنځایونه پکې شامل دي. طالبانو د پاکستان دغه بریدونه غندلي او دا اقدام د افغانستان د هوایي حریم سرغړونه او بشري جنایت بللی. په همدې حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت کابل کې د پاکستان شازدافیر احضار کړی او خپل شدید او قاطع اعتراض ورسپارلی دی. د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو وروسته پاکستان د 1401 کال حمل میاشت کې په خوست او کونړ ولایتونو بریدونه وکړل چې له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 40 ملکي کسان ووژل شول. د 1402 کال په هوت میاشت کې پاکستان په خوست او پکتیکا ولایتونو بریدونه وکړل چې 8 ملکي وګړي پکې ووژل شول. د 1403 کال د ژمي په سړه هوا کې پاکستان یو ځل بیا په برمل ولسوالۍ بریدونه وکړل چې له امله شاوخوا 50 ملکي کسان ووژل شول. د 1404 کال په میزان میاشت کې پاکستان په کابل هوایي بریدونه وکړل چې څه موده وروسته بیا په ننګرهار، پکتیکا او خوست ولایتونو هم پاکستان بمبارۍ وکړې. پاکستان همداراز د 1404 کال هوت میاشت کې یو ځل بیا په ننګرهار، پکتیکا او خوست بریدونه وکړل چې له امله 18 تنه ووژل شول. په دې حملو کې تر ټولو خونړۍ حمله د معتادینو په روغتون وه چې 249 تنه پکې ووژل شول. له دغه حملو وروسته پاکستان د کابل په ګډون په کندهار هم بریدونه وکړل. خو په تازه اقدام کې پاکستان یو ځل بیا په کونړ، خوست او پکتیکا بریدونه کړي چې 14 ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. پاکستان په داسې حال کې په خوست، پکتیا او کونړ بریدونه کړي چې د چین په ګډون یو شمېر هیوادونو له دواړو خواو غوښتي چې خپل ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. خو وبکتل شي چې له دغه بریدونو وروسته به د روغې جوړې هڅې دوام پیدا کړي او که د خبرو لړۍ به پای ته ورسیږي. روح الامین نیازی، لندن. راځي چې اوس په خبرونه کې په دې موضوع بحث وکړو. د نن مېلمانه دي د افغانستان د ځواکونو پخوانی ویان اجمل عمر شینواری، د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز مشر حاتم مختار او خبريال او د سیمې چارو شنونکي طاهر خان. درې وړو محترمو مېلمنو ته په پروګرام کې بخیر علیکم سلام شه. سلام. بخیر او سلامت چې بنو. وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام تشکر ژوندي اوسئ. طاهر خان صاحب پاکستان وایي چې هوایي بریدونه یې د باوري استخباراتو معلومات په بنیاد کړي دي. د دې ادعاو یا داوو د تایید لپاره پاکستان کم شواهد وړاندې کړي دي، یعنی دا خو داوره چې دوی وایي چې موږ د استخباراتي معلوماتو په بنیاد دا بریدونه وکړل. داسې داوا خو څوک هم کولی شي. دوی کوم مطبوعات ثبوتونه وړاندې کړي دي؟ سلام تاسو قدرمنو ملمنو ته او کتونکو ته اوریدونکو ته. د بهرنیو چارو د وزارت بیان نن د اطلاعاتو د وزیر هغه بیان تکرار کړ چې 13 ورځ پکې هغه دغه ویلو کوم تاسو اشاره وکړه چې دوی پټن ځایونه په نخښه کړی دي او د دوه کسانو نمونه مخستري چې دا غوي کومندانان وو او طالبانو بیا خپل دریزو چې د ملکی خلک وجل شوی د پاکستان ویان خو فقط بیا دغه تاسو چې څنګه وویل چې استخباراتي معلومات او مشخص اهداف او غبنه شوی دي او ثبوت خو د سنوي چې هغه تاسو خو چې دا کم چې کومندان نمونه دوی خستې دوا دا غدي او دا مرکزو د دې کې دا وسله د څه خو نه وي. خو زموږ نظر دا دی چې د افغان طالبانو او د پاکستان بیان کې او طرف تکیب دو د ملګرو ملتونو بیان زما په نظر دا چې هغه د دواړو هیوادونو نه هر څوک ورته یو به طرفه आवाज یا هر څه چورته وایي هغه ومني، ځکه د ملګرو ملتونو به د خپل سرچینو په بنیاد دغه معلومات راجمع کړي وي. حالانکه دا د ملګرو ملتونو یو روایت هم وي چې هغه بیانونه کړي زیات محتاط وي او ډېر احتیاط هم کوي. یو بل خبره ده چې ملګري ملتونه کله بیان ورکړي یا د یونما دفتر په کابل کې نو هغه ته باید چې ارزښت او اهمیت ورکول شي. دویم خبره زما نظر ده چې پاکستان یو خبره کوي، افغانستان بل خبره کوي، ملګرو ملتونو یو بل خبره وکړه. زما نظر ده پاکستان د پاره خبرداوي چې هغه دا وایي چې او راشه د دې پلټنې کو چې آیا تاسو دروس وایي کوم دوه ماته یادېږي کله چې د هند کنټرول د کشمیر کې د پهلګام پیښه وشوه د پسیلانیانو باندې وشوي او دا غیر سویر پاکستان او د هند یو جنگ مو شو. نو هغه وخت کې پاکستان دا خبره کوله چې دوی تیار دي د دغه پیښې په پلټنو کې هند سره مرسته او همکاري وکړي. نو چې هندستان سره د سو جګړې کړې دي او اوس ته سره حالات ډیر زیات دي، نو ماندار چې الته د ګډ پلټنو اغوي ته یو وړاندیزم کې نو دغه وړاندیز افغانستان ته طاهر خان صاحب د اندرابي صاحب نن خبريالانو چیلنج کول ما چې کوم دغه ټکی اوریدو چې د ملګرو ملتونو یا د یونام میتډالوجي صدا داسې خبرې کړې واغه د دې معلوماتو ګوره کارن زه خو اکثر د بریفینګ ته ورځم نه مرغلو ما چې کله د سي د پاکستان په حق یو خبره وی د ملګرو ملتونو هغه ته خودي د ارزښت او اهمیت ورکړي. هغه د مثال په توګه باندې خلکو ته وي، دنیا ته وي او خپل خلکو ته وي. خو چې کله بیا داسې بیان راشي نو داسې هغه ردونه چې هغه رد کړي دي، لیکن ځنې وخت کې داسې وي چې داسې جواب راشي چې لکه نه مغو چې ما د ملګرو مل حالانکه ما ذات بارک خبره مناسب نه ګڼم، لیکن بیانو هغه وخت کې د ناس ته ملته هغه بیان ما ولید ما ورته د بیان هغه مهمه برخه چې کوم کې د تلفات او ذکر دا ورته ما انګریزي ژبه کې هغه ته ویل چې دا د ملګرو ملتونو د کابل د دفتر د یونما بیان دی ته په دې سوي. نو بیا ومغه چې په دې باندې هغه تاسو ته ول چې میتډالوجي صدا وو نو طاهر خان صاحب میتډالوجي خو د ملګرو ملتونو شته دی، جنازې کفنونه قبرونه خزي ماشومان په افغانستان کې په کورونو باندې شوی بمباري زه او وخت طاهر خان صاحب وبخای زه د میتډالوجي د ذکر کوم باید هغه ته دا ول شي چې تاسو مطلب دی ته دلته ریسرچ او تحقیق په یو اکیډمیک پیپر خود لیکل کیږي مړی پراته دي او دا نمبرز دی دا دواویا خزي دي 1545 سړی دي 88 جنکې دي 95 ماشومان دي د دوی نمونه دي درکونه دي د دوی قبرونه دي د دوی دعاګانې او جنازې شوي دي د نور څه غواړي لکه څه وشي طاهر خان صاحب وبخای. پاکستان کې رسمي او د شي مني نو بیا خو ماندار چې بیا خو په خلک څنګه چې کله نه کله پاکستان غوښتنه وکړي چې په اسرائیل کې کوم ظلمونه شوي دي د فلسطینیانو پر ضد باندې ډېر خلک وځي دا
جنگي جنایات دي. نو رسما منل دغه یو مشکل وي پتا یو خبر دوه خبردار غوره ملګرو ملتونو خبره کوم شینواری صاحب او عاطف مختار صاحب خو افغان دي او ولته ژوند کړی دي او د ملګرو ملتونو ګوره دا طالبانو تیر حکومت ماته یادېږي چې اکثر سفارتخانه بندې وي دا هغه وخت کې د اکثر د ملګرو ملتونو د ادارې بدلته خو په کابل کې هم دفترو هغه وخت کې کوم لیکو کابل لکه تیر طالبانو وخت کې ډیر کم خلک بالته لیکن ملګرو ملتونو دفتر کلم نه بند شوی نو لہذا د ملګرو ملتونو یو خپل نظام وی یو خپل سیستم وی هغه یو حکومت سره نو دريږي هغه پاکستان یو کار د سو کې هغه غړي چې د باندې اعتراض کړي شي کاغه امریکا او کې کاغه بلو کې لہذا زمان نظر دا خو به دا چې پاکستان په خپل باندې راشي جزرا او زر پلټنې کوم راځي چې دی باندې بنور باسو تارخان سے پدې بنور باسو کو زغواړه مچ د محترم حاتم مختار صاحب نه پښتنو کما حاتم مختار صاحب او شنواری صاحب دواړو نه د افغانانو په هیڅ کې به خبره کوي خو دواړه زمام المانند یو سیړون کې پتوګو د موضوع ته د یو شنون کې پتوګو باندې مخواش دال چې پښتنې ته کو محترم حاتم مختار صاحب طالبان وایي چې د افغانستان خاور د هیڅ هیواد په ضد نه کارول کیږي څنګه چې پاکستان باندې سوال پورته کچا پاکستان کم ثبوت ورکړی دی دغه شان پښتنه په طالبان هم پورته کیږي چې غوي کوم د دې لپاره عملی ثابتول لپاره کوم مشخص اقدامات کړی دي یا کوم تور چې په دې پورې کیږي دا غي تور په سپینولو لپاره ملګرو ملتونو ته یا کوم بلې نړیوالې ته ادارې ته ویلي چې په پلانکی ځای کې د پاکستان دا الزام دی یا دا تور دی راځي چې درته خو په دغه ځای کې وسلوال یا دغه مورچی یا دغه مرکزونه نشته دي آی طالبانو داسې کوم کار کړی دی یا تاسو فکر کوئ هغه ته کول پکار دی او بنیاد صاحب سلام تاسو ته او تاسو درنو میلمنو ته او د افغانستان ولوس زویدلې ولوسته باور مې دادی دا پښتنه مطرح کیږي چې آیا د افغانستان جغرافیا یا ځکه د پاکستان پر ضد استعمال شوی او پښتنه باید دا وشي چې په دې تیرو 500 کالونو کې د پاکستان جغرافیا د افغانستان پر ضد نه استعمال شوی پاکستان داسې ډلو ته په خپل جغرافیا کې ځای نه دا ورکړي چې هغه د افغانستان لپاره او د افغانستان د حاکمیت لپاره تهدید وي دا پښتنه باید داسې وشي چې آیا پاکستان اوس خپل ستراتیژیک تغییر راوستلی چې قطعا نه پاکستان چې کوم گیم او کوم ډبل گیم شروع کړی او دا ډبل گیم په د خطه کې نور هم ور اضافه کړی او دا به د پاکستان په ګټه هم نه وي او زموږ د جغرافیې په ګټه به هم نه وي دا یو موضوع دویم موضوع دلته دا دی چې کله چې پاکستان د یونما موقف نه مني نو دا څنګه کېدلی سي هلته چې یونما په نیویارک یو راپور د افغانستان په هکله خپروي هغه مني اما کله چې په کابل کې یونما یو موضوع مطرح کوي هغه راپورونه مطبوعاتو ته ورکړي به پاکستان نه مني ډاکټر مختار صاحب بخنه دی او بخای تاسو یو سکند دغه خو تارخان سی وول ما په دوه پښتنې په چیلنج په توګه یا د کاونټر په توګه وکړلې زه فکر کوم تکراریت ته دي زما پښتنه ستاسو د افغان طالبانو د زمواره په خپل د تاسو پوهیږئ د افغان طالبانو کوم زمواره جوړیږي کنه د څه شي ذمہداري د څه شي ذمہداري دنیا ته دا وایي چې موږ په خاور باندې ترهګری نه کیږي اجازه راکړئ د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې د یو ان د قوانینو تر سوري لاندې د یویانا د قوانینو تر سوري لاندې د ټولو هغه موازینو چې انسانیت او بشریت منلې په د ټولو قوانینو کې پاکستان پر افغانستان یرغل کړی پر ځمکه یرغل کړی په جغرافیه یرغل کړی ماشومان کور کلی جماعت باندې کړی نو دلته خو یرغلګر پاکستان د افغانان نه دي کچېره د افغانستان نه کوم بم کوم جهاز د پاکستان په جغرافیه باندې حمله شوی وي نو په هغه صورت کې طالبان کولی شي دغه په حق له وضاحت ورکړي دلته موږ نشو کولای چې خبره تحریف کو یا هغه موضوع چې واقعیت هغه خپل ملت او خلکو ته ونه وایو پاکستان کا په یو غاټه لوی ستراتیژي او سرکل کې غواړو د موضوع تحلیل کو هغه د چې پاکستان په افغانستان کې یو ضعیف دولت غواړي د طالبانو سره شدید او جدا مخالفت پیدا کړي طالبان او دغه مخالفت د افغانستان د ملي ګټو پر اړه کې د افغانستان لپاره مفید او موثر نه دي کنن پاکستان خبر ملغاړم کنن پاکستان توپ او تانک
ټانګ لري او جغرافیه لري او اساکر لري او د امریکا سره روابط لري. نو پاکستان دې په دې یاد ولري چې خپل پاکستان هم آسیب پذیر دی او دغه ور چې نن په افغانستان کې بل دی قطعا په پاکستان کې د ور راشي. پاکستان کې د مخکې نه هم دغه شان مشکلات شته دي. د مختار سمسم تاسو وایي تاسو مثال ما تراک په خپل جواب کې چې ملګری ملتونه خو دروغ نه وایي. ملګری ملتونه 300 او واتیا عام افغانان وګړي وجنه او د حمله تاییدوي او همداسې دا هم د ملګرو ملتونو دا هم ویلي دي د مختار شپږ زره 1500 وسلوال د جدیدو وسلو سره چې په بلیک مارکیټ کې خرڅ شوی په افغانستان کې موجود دي. او دا مارکیټ چیرې دی؟ دغه مارکیټ او د اسلحه چیرې دی؟ کومه سیمه کې د اسلحه دی؟ د چا سره دی؟ طراح څوک دی؟ بنسټګر څوک دی؟ اسلحه کوم ځای کې اخلي؟ استخباراتي او نیابتي جګړې ته څوک لمن وهي؟ او دا چې موږ د استخباراتي معلوماتو له مخې د خلکو کورونه مو بمبار کړل، دا استخباراتي افراد څوک دي؟ د کوم ځای نه راغلي؟ د اسلحه چا راوړي؟ په د اساس موږ نشو کولای او د افغانستان خلک هم پیږي، طاهر خان هم په د پیږي چې پاکستان لوبه کوي، گیم وهي او خطرناک لوبه کوي. دا د نړیوالو قوانینو خلاف هم دی او د افغانانو حوصله د زیات نازمای. بل پاکستان باندې نوري پښتون لرم محترم مختار صاحب راسره اوسه. جنرال شینواری صاحب تاسو رضیو ناشنا پښتون کول غواړم او تاسو خپل احساسات او خپل یو دریزو خبرګون دی په ختم وي خو ما پښتون دادا چې آیا د افغانستان له حکومت سره څنګه پاکستان وایي دا امکان لري چې د استخباراتي معلوماتو شریکول د هوایي بریدونو پر ځای یو مناسب بدل کې دی شي؟ معنی دا ده چې سرنګا په پاکستان کې امریکا بریدونه کول او په پاکستان نه دا غږ پورته کېده چې امریکا د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي کوي او زنو د منځ لاره دا ښودله چې دغه وسایل دغه ټکنالوژي پاکستان ته ورکړي او پاکستان به د خلاف تاسو ملګري دا کار وکړي. آیا داسې امکان لري پاکستان خپل استخباراتي انفارمیشن چې کم دی څنګه چې هغه کوم چې زموږ سره شته دی طالبان ته ورکړي او چې ورکړي که طالبان په عملونه کې نو پاکستان خبرم کېدی شي ممکنه رښتیا وخوري چې موږ دا معلومات ورکړل او دا د طالبان دا کار نه کوي؟ تاسو فکر کوئ د امکان شته دی؟ سلام بنیرا صاحب، په تاسو قدرمنو ملمنو او قدر معزز لیدونکو او اوریدونکو په لومړي سر کې اجازه راکړئ چې د وروستیو حوادثو ټولو شهداو ته دعا وکړو، خدای د هغوی شهادت قبول کړي او کورنۍ ته تسلیت غواړو. کوم ټپیان چې دي خدای د هغوی ته زر تر زره پوره روغتیا په نصیب کړي. تاسو وګورئ دا کم ترنګلی حالات یا کم ترنګلي اړیکې چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ دي دغه تقریبا د تاریخ په اوږدو کې تر اوسه پورې دوام پیدا کړی دی. پاکستان د تاریخ په هر پړاو کې د افغانستان د وضعیت نه د ځان په ګټه باندې ګټه پورته کړې ده. متاسفانه چې په دې کې یو تعداد د پاکستان سیاسیون او په ځانګړي ډول د پاکستان پوځیان او جنرالان عملا زیده خلو او په که د سړې جګړې په وخت کې وګورو او که د هغې نه وروسته د کورنۍ جګړې په وخت کې وګورو په افغانستان کې چې پاکستان یې باعث شوی و او د هغې نه راوروسته که د ناټو حضور په افغانستان کې وګورو په عین ترتیب د افغانستان د جمهوریت د ناکامېدو یو لوی عامل پاکستان کېدی شي چې هغې کې موږ ډېر مستند بحثونه لرو چې اوس په وخت نه. زه به راشم ځانګړې تاسو پوښتنې ته بنیرا صاحب. تاسو وګورئ دغه یرغل ولو که په پوځي اهداف باندې هم وي سره دې چې دلته د ملکي تلفاتو کچه ډېره لوړه ده، حتی د معتادینو په روغتون باندې دو بمبارډمان ترسره کړه. که په پوځي اهدافو باندې هم وي دا د دوو هیوادونو ترمنځ د ټولو بینالمللي تړونونو او حقوقو خلاف ورزي ده. دویم ټکی دغه دی دلته چې موږ مخکې هم په دې هکله باندې دا څرګندونې کړې وې چې دغه خپله دغه د طالبانو او د پاکستان ترمنځ جګړه یا اختلاف دغه یو مرموز اړخ لري. تاسو وګورئ یو پلو بمبارډمان روان دی په ملکي خلکو باندې، بل اړخ ته د پاکستان سفارت او قنصلګرۍ په هماغه سیمو کې چې بمبارډمان کېږي هلته قنصلګرۍ هم فعاله دي. ولې طالبان یو هغه سي دریز نه نیسي چې هغه واقعا یو واقعي دریزي
دویم ټکی دا ده چې طالبان واقعا د پاکستان سره په اختلاف کې دي، ولې خپله کورنۍ شخړه نه حل کوي؟ موږ پاکستان ته دغه اجازه نه ورکوو چې موږ د په کورنۍ شخړو کې مداخله وکړو، او دا پاکستان ځان لپاره خپلوي چې دلته ځینې تروریستي کړۍ دي. دغه تروریستي کړۍ د کوم ځای افغانستان ته را انتقال شو؟ پاکستان د همدې لپاره د افغانستان جمهوریت د سقوط تر هرخه ورسوو چې شینواري صاحب دې کې زه یو او په عین ترتیب شینواري صاحب دې کې جنرال شینواري صاحب دې کې زه به بل پښتون تاسو لرم، خو تاسو خبر وکړل او زه غواړم ډاکټر حاتم مختار صاحب چې په کوم انداز کې د وختنی خبرې جواب راکوو. حقیقت دې د خپل یو آزاد نظر دی او د سړونکو په توګه باندې د حق لري چې هر سوال ته هر څنګه جواب وي. خو دې سوال ته حاتم مختار صاحب تاسو څه جواب وایي چې یو شمېر افغانان وز دي ټول خبرې ته د شک په نظر ګوري، یعنی مرموزه جګړه ورته وایي او ځکه ورته وایي چې عام خلک وژل کیږي، د څنګه تاسو ویل افغانان وژل کیږي، وایي چې په دې کې د سفارتخانه اخلاص دي، کونسلګرۍ فعال دي او د طالبانو په چارواکو باندې کم برید نه شوی. یعنی په خپل په افغانستان کې ناست واکمنو باندې جنرال شینواري صاحب دا شک چې د رسولو په شمېر کې وس خلک راپورته کوي او پوښتنه کوي او ورسره دا هم کوي چې ښه تاسو خو یو ځل جواب ورک بیا مول چې غچ په مناسب وخت اخلو وز غچم نه اخلي. نو دا شک چې پورا پورته کیږي تاسو فکر کوئ د کې تاسو هم حقیقت وینئ حاتم مختار صاحب؟ دا څه موضوع دی چې هر سړی حق لري خپل نظر ولري او د شینواري صاحب نظر هم قابل د احترام دی، اما د پاکستان جګړه او د افغانستان کور او کلی بمبارول دا د نړیوالو قوانینو او د افغانانو د منافعو پر ضد دی. مونږ دا جګړه فرمایشي نه ګڼو، دا جګړه استخباراتي دی، امنیتي دی. پاکستان ځانته پلان لري، دا ځانته دریځ لري. پاکستان غواړي په دغه سیمه کې یو بفر زون لپاره کار وکړي. پاکستان غواړي چې یو ضعیف افغانستان ولري. پاکستان غواړي داسې یو افغانستان ولري چې د دې بهرنۍ سیاست د پاکستان تابع وي. دا یو واقعیت او وسنی طالب واکمنان په افغانستان کې وسره ملګری نه دي، نه او هغه سره ملګری نه دي. تاسو فکر کوئ چې هغه په دې کې سره ملګرتیا هر هغه ډله چې هغه د قدرت ګدۍ ته ورسیږي د افغانستان منافعو پر ضد بیا کار نشي کولی. وجه دا دی چې تاسو وکتل چې مجاهدین هم د پاکستان سره مشکلات پیدا کړل، جمهوریت هم پیدا کړل، مشر کرزی څو ځل یو ځل پاکستان ته لاړ، هغه سره مشکلات پیدا کړل، همداسې طالبان هم. یعنی دا جګړه چې دی د پاکستان استخباراتي جګړه دی چې د افغانستان لپاره هغه تعریف چې پاکستان ورکوي د منلو وړ نه دی. مفهوم دا دی که پاکستان غواړي چې د افغانستان سره ښه تعلق ولري، لارې دا نه دی. ګوري پاکستان خپل د پاکستان پوځي جرنالان په خپل تلویزیونونو کې هر ورځ د افغانستان پر ضد تبلیغات کوي او استدلال هم کوي چې په افغانستان کې ټیرریزم آیډي شتون لري. دا ټیرریزم آیډي څنګه افغانستان ته راغله؟ چا راوستل؟ پاکستان کې هم پاکستانیان کاکد کدی پاکستان کې هم پاکستانیان وایي چې ترهګرۍ اډیشته ده. حاتم مختار صاحب دغه شانتي په پاکستان خپل سیاسي مشران مذهبي مشران دا وایي. زه بیا درته راګرځم شینواري صاحب تاسو خبره ما هم کې ځکه پاتې کړې و چې زه د حاتم مختار صاحب خبرګون په دی واخلم. زه تاسو نه غواړم لږ ځان پوه کم. تاسو یو خواته دي ته مرموزه جګړه وایي، یعنی په تاسو باندې پښتنه وسره ولاړی کې دویمه یو خواته ته مرموزه جګړه وایي، بل خواته دا هم منه چې ملګری ملتونو په افغانستان کې ترهګرو مرکزونه دي، شپږ نیم زره دا هم سم منه. افغانستان ترهګرۍ مرکز جوړ شوی، داسې خلکو په لاس کې ورغلي دي چې هغه د نړۍ لپاره او د گاونډیانو لپاره مشکلات جوړوي. یو خواته وایي ترهګري الته ترهګر موجود دي، بل خواته وایي جګړه مشکوکه ده. دواړه خبره بیلې باندې لري. موږ تلګ سپیناوي کولای شي داسې ولې دا تضاد ولې د تاسو په دریس کې زمونږ په دریس کې تضاد نشته دی بنی رئیس صاحب. تاسو وګورئ موږ په قرات ویل دي او حتی د طالبانو د راتګ نه مخکې د افغانستان د وسلوال پوځ استخباراتي او کشفي بنسټونو په دې اکلا باندې کره تخصصي تحلیلونه د سیمې د هیوادونو د استخباراتي چارواکو سره او بنسټونو سره شریک کړي دي او حتی د پاکستاني لوړپوړي استخباراتي هیئتونه چې په مختلفو وختونو کې افغانستان ته تګ راتګ درلود او یا د افغانستان د دغه بحثونه هلته مطرح شوي دي. تاسو وګورئ دلته د تروریزم د راتګ لپاره زمینه خپل پاکستان مساعده کوي. د تروریزم زیږنده خپل پاکستان ده.
ولې دلته بحث دغه دی چې نن چې په افغانستان کې کوم وضعیت حاکم دی، د دې مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی. که چېرته طالبانو د روغې جوړې د لارې نه، د جوړجاړي د لارې نه، یا د جمهوریت په وخت کې او یا نن د افغانستان ستونزه د کور دننه حل کړې وای، نن پاکستان دا واک او ځواک نه پیدا کوي چې په افغانستان باندې هوایي پوځي یرغل وکړي. تاسو وګورئ د تاریخ په اوږدو کې دا لومړی ځل دی چې پاکستان دغه جرأت پیدا کوي د طالبانو په شتون کې چې په افغانستان باندې جنرال شینواری صاحب پکور دننه ستونزه څنګه حل کی؟ تاسو زه غواړم نه دا خبره پوره کوي، بل خبره موږ خو تاسو پکور دننه طالبانو ستونزه حل نکړه، ځکه دا دونه لوی ناورین په افغانستان راوته پل شو. څه مشوره تاسو وړاندیز ورکوي څنګه حل کړي په پکور دننه؟ مطلب څه دی؟ ګوري متاسفانه او بدبختانه چې په افغانستان کې یوازې طالبان نه، که موږ وګورو د 1950 کال د هغه کم تحول نه چې رامنځته شوی دی، هر یو ګوند یا یو ډله یا یو تنظیم چې واک ته رسېدلی دی، دوی واک یو ډول خپل شخصي غنیمت ګڼلی دی، بدبختانه او متاسفانه. او هغه ګوندونه چې هغو تقریبا ایډیولوژیک خلک وو، هغو شعوري خلک وو، هغو چې ونه شو کولی چې دغه واک د ولس سره وویشي او د ولس په خوښه باندې حکومتونه رامنځته کړي. د طالبان نه خو دغه تمه اصلا نه کېږي. ولې دغه فرصت چې د 15 کالو په درشل کې د طالبانو په لاس ورغلی و، هغه فرصت هم نور هغه روستي ټکي ته رسېدلی دی. نور د افغان ولس او غیر طالب ته د دې فرصت نه ورکوي چې د هغوی برخلیک وټاکي. نو راځو دې ته په ځانګړي ډول باندې چې دغه وروستي فرصتونه چې دي، که چېرته افغانستان یو مشروع دولت درلودلی نن، که چېرته افغانستان نن د تروریزم ځاله ورته نه شو ویلی، ولې د تروریزم د فعالیتونو او یا د تحرکاتو ځمکه نه وای ګرځېدلي، پاکستان په هیڅ ډول باندې دغه جرأت نو محترم جنرال شینواری صاحب دغه فرصت تاسو ولې نه برابرول چې کله جمهوریت وو، تاسو پکې د افغانستان د دفاعي ځواکونو یو لوی مرتبه جنرال وای، آیا دغه وخت تاسو نشو کولای چې داسې یو موقع برابر کړی وي؟ کنه تاسو طالبان افغانان نه ګڼئ، دا تاسو فکر نه کوئ چې د افغانستان یا د خاورې خلک دی، ځکه مو دا فرصت نه برابرو، کومه تمه چې تاسو طالبان نه کول غواړئ هغه تمه تاسو نه کېدای شوه. تاسو وګورئ که موږ د جمهوریت ته وګورو او یا که د شهید ډاکټر نجیب الله جمهوریت ته وګورو، دغه دواړه د افغانستان د سولې او د سوکالۍ قرباني شي. تاسو وګورئ جمهوریت دوه وارې د سولې او سوکالۍ دپاره اوربند ومنه او همدغه طالبانو ته د افغان وسلوال پوځ ټولو منصوبینو خپله غېږه په ډېر ورین تندي باندې خلاصه کړه او د ورونو په صفت یې په غېږ کې ونیول. افغان سیاسي مشرانو تل په طالبانو باندې غږ کړی دی چې تاسو زموږ ورونه یاستئ، راځئ چې دا خپله ستونزه دننه حل. دغه غوښتنې مجاهدینو هم ونه منلې چې نن ورباندې پښیمانه دي، او طالبانو هم تر اوسه پورې نه مني چې تر سبا ته به طالب هم پښیمانه وي. ولې متاسفانه او بدبختانه چې د دغه ټولو خودکړیو تاوان افغان ولس پرې کړی دی، د افغان جغرافیې پرې کړی دی. نو موږ که د تېرې ترخې تجربو نه زده کړه ونه کړو او خپل افغانیت ته رجوع ونه کړو، خپلو ملي ګټو ته رجوع ونه کړو، خپلو ملي ارزښتونو ته رجوع ونه کړو، زموږ هېواد د نورو بدو ناخوالو قرباني کېدی شي. او متاسفانه جنرال شینواری صاحب وګورئ، مهرباني بیا تر راګرځم جنرال شینواری صاحب بیا تر راګرځم. طاهر خان صاحب اوس تاسو د تفصیل سره د جنرال شینواری صاحب سره د ما سوال جواب اورید، د ډاکټر حاتم مختار صاحب سره او په خپل طالبان هم، یعنی د دوی پاکستان نیوکه ده، کسې په طالبانو باندې هم نیوکه شته ده او نور هم شته ده، خو یو نیوکه ده چې پاکستان چې کم دی هغه لګیا دی د خپل امنیتي ناکامۍ په پر افغانستان ورچوي، او دا یو ډیر غټ کی ایلیمنٹ چې ورته وي یا د تمام باز هغه مرکزي نقطه په دې ځای غونډيږي. سراج الدین حقانی صاحب دی، کامر خان متقی صاحب دی، که مجاهد صاحب دی، ټول داسې وایي. پاکستان څنګه ځواب ورکوي هغه نیوکو ته چې وایي د خپل امنیتي ناکامۍ پر افغانستان ورچوي؟ طاهر خان صاحب پاکستانیانو خدا خبره لکه دا دلته سوچ شته چې دلته په پیښور کې یا په لکه مرود کې یا په بنو کې او پیښو شي دغه مسؤل او ذمہوار افغان طالب څنګه د پاکستانیان بیا
د هغې دپاره دا دریځ هغه لري چې د دې هغه لکه څنګه چې پاکستان په نن هم په بیان کې وویل چې هغه پلان جوړونکي او منصبي جوړونکي هغه د کرښې نه یا د پورې نه هغه طرف ته دي. نو ما اشاره افغانستان ته کوي چې د هغه اصل منبع چې دا جرل چې دی په افغانستان کې دا د پاکستان موقف ته. خو بیا افغان طالبان خپل دریځ لري چې دوی چې اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د استعمال کی. دلته دواړو په نظر کې یو ټکر دی او دا د ټکر د موضوع طارق خان صاحب وبخای زه به د خپل سوال لږ نور واضح کوم داسې په سپاټکو کې به وایم. تاسو په خپل خبرياله او تاسو پرون ابل ورځ هم درې ټویټر چې کړیو په کې مدا واقعیات لیکلي وو یعنی سوات مو یاد کړي وو بنو مو یاد کړي وو د سودیسي مو کې سلور امنیتي عسكر او سلور ولسی وګړي وجل شوی دي دا مو یاد کړي او نیوکه مو هم کړي وو. تاسو نه پرتا په پاکستان کې ډیر قابل احترام قبل وکابه حضرت جناب مولانا عبدالرحمن صاحب مدد الله یو ډیر احترام لرونکو شخصیت ګڼل کیږي او دا ټول القابات هغه ته په پاکستان په پارلیمان کې هغه اصل کېږي په ولسی ډګرم کسه خلک په نیوکم لري هغه خو د حد نه زیاتم ډیره بربند او لغړه خبره کړې و چې پرتګ دی سوړي راوړو یعنی دا هغه ټکی دی ز کوټ ان کوټ وېما او په ادبي دی مافي په احترامي کې را نشي او د په بلوچستان کې جلسې تکوله ورته وستانه خو په بنو کې تاړه ونیوا ستانه خو په کلاګانې پوزیونه وي طالبان خو دلته ناسي وي ته په افغانستان کې پس پسې ګرځي معنی دا چې پاکستان کې بخپله طریقه سه هم دا پښتني موجود دي دا یوازې د افغانانو نیو کې نه دي. نو پاکستان ځان څنګه سپینوي چې په کور دنه تر هغه موجود دي خلک ورته وایي تر هغه خدا دې ناسي طریقه سه وبخای تاسو خبره پوره کړئ. نو د مولانا عبدالرحمن خبره خو ما اوریدلې و بالکل تاسو هغه یادونه وکړه هغه هم دا خبره کې ځکه چې مولانا عبدالرحمن دا خبرم کوي چې د مازیګر نه وروسته په یا د مخام باغ یادو بیا دلته د خیبر پختونخوا گورنر چې خپل امر ډیر اسماعیل خان دی مولانا عبدالرحمن د ډیر اسماعیل خان دی بیا خو دا خبره ګوري چې د مازیګر نه پس الته سو ګرځېدي نشي ځکه د دوی ټول مشرانو دا یو نظر د چلته بیا د وسلوالو. نو دا خبره خو له لحاظ سره درسته چې په پاکستان کې درنه چې مشکل به تاسو ته به سورج وړاندې په دې باجوړ کې الته یو امن جرګه جوړه شوې ده چې ټول سیاسي ډلې پکې دي هغه د جون د شپږمې نه د یو احتجاجي ناشته اعلان کړي وو بیا هغه اوس ځنډېدل دي. هارون رشید صاحبزاده چې جماعت اسلامي او مشروم دي ما غن خبره تاسو کوی چې د دې ناشته د احتجاج دا ولې تاسو دا کار کوي هغه ماته خبر وکړه تاسو ممکن نشو سره اتفاق هغه چې 2008 کې الته لوی عملیات وشو 2008 کې په ماس کې بیا دا وسلوال نو ختم اوس بیا راغلي دي اوس بیا الته یو مشکل دی. نو دا د خلکو یو وختنه خلک لري چې اخر دا شلو کارونه زیات کارونه تیر شو اپریشنونه وشو د باجوړ نه واله ته د 2014 شمالي وزیرستان پورې اخر دا وسلوال ورنه ختميږي نو چې نه ختميږي نو ممکن به وي چې په پالیسو کې یو مشکل دی او هغه مشکل حل کولو طرف ته توجه نشي. یو بل چې پاکستان کې کوم مشکل پیدا شوی اوس دا مسلې چې نه حل کیږي هغه دا دی چې دلته اوس مشوره نه کوي پارلیمان کې بحث نه کیږي په خوا به کله به حکومت د ټول جماعتونو یو کانفرنس برابر وخت کې راځي کې نو په دې باندې یو موضوع خبرې کوو دا رنګ به بیا کرنا کر سیاسي ډلو په خپل باندې یو اقدام وکړي چې راځي کې نو چې د حالاتو باندې غور کو هغه ټول شیان ختم زګه شو چې او د افغانستان سره چې تعلقات نه خږي او د خرابېږي نو چې څوک فیصله کوي داغي په ذهن کې دا دي چې راشه درنه څوک تاسو ته کې اوس پارلیمنت کې نن په قومي اسمبلی کې چلو شو چې خیبر ضلع چې کم د ملي اسمبلی غړي دي هغه وشړو داغه خلاف یو پریکړه لیک یا قرارداد منظور ځکه چې هغه اکثر انتقاد حکومت دا امرانه سوچ دی دا د پاکستان د ملي اسمبلی د دې سپیکر سمدا یا رئیس طارق صاحب وو طارق صاحب تاسو زه فکر کوم خبره مو ډیره واضحه کړه او زما موضوع چونکه افغانستان او پاکستان دی غني په پاکستان کې ځنی نړیوال داسې وی چې دا ټکه مناسب ټکه زه په سوچ کوم خو ما په ذهن کې راځي وی د بدامنۍ یو غوبل جوړ دی دا ټکه استعمالي یعنی بلوچستان کې آزادی غوښتون کی یا پاکستان کې ورته بلتون پالوي اغاړم دي ټي ټي پی حمله کوي
داعش ته دی دا زغو بل په هغه کشمیر کې کم چې د پاکستان د ولقې لاندې دی او پاکستان ته آزاد او جمهور کشمیر وایي هلته جوړ شو هغه خلک چې هغه پاکستانیان ځان غني هغه ته ول تاسو د هندستان فلمونه ګورئ او د هندستان ایجنټا یعنی ډیر یو بلو لوبل جوړل خو په غیبه باندې باز ځکه نه کوچ زموږ موضوع بل خواته دي حتی مختار صاحب دا قشان سخت تپوس باید طالبانو نه هم وکړي شي او دا غو نه هم دا غوښتنه ملت یا خبر اعلان وکړي چې ستاسو کم سرحدي امنیت او د غیر دولتي وسله والو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره کوم پالیسی لري یعنی طالبان دا خو مني چې پاغو حمله شوې دي تر هغه راغلي دزیم کړی دي ان تر دې په جماعتونو کې په والیانو باندې نو یو مشکل خوشته دی واسم په کار د کدا مشکل نوي نو تر هغه د مخنیوي لپاره هر ملت هر واقدار یو تګلار ولري تاسو موږ ته په ول شي کلمه دا غونه کوم پښتنه کړی دا محترم عاطف مختار سي تاسو فکر کوئ دا وخت افغانستان طالبانو تر هغه د مخنیوي لپاره کوم پالیسی شته ده اگر باید تحریف شي په هر چا چې امریکا ټاپه ولګي هغه ترهګر دی او که امریکا هغه ټاپه لري کې هغه به ترهګر نه دی نړۍ د افغانستان په حق له ظالمانه خبرې کوي او پاکستان د دغه ظالمانو په راس کې په اول صف کې قرار لري پاکستان د افغانستان د بدنامولو لپاره کوم لوبه مختار صاحب آیسیس ترهګر دی داعش ترهګر داعش ترهګر دی ګڼي هر هغه ډله چې انسانان تهدیدوي انسانیت ته تهدید وي انسانان وژني که په فلسطین کې وي که په افغانستان کې وي که په سومالیا کې هغه ترهګر دی هغه د سیولایزیشن اجازه زما پښتنه داوا سم ده زما پښتنه داوا پاکستان دروغجن دی امریکا دروغ وي غرب نه زما پښتنه خپل تکراروم زه مو قدر کوم مختار صاحب وبخای زه مو قدر کوم زه خپل پښتنه تکرار کوم تاسو پوره کوي باندې مختار صاحب تاسو پوره کوي زه وخت د نسم باقاعده تاسو خپل پوره کوي زما پښتنه دادا چې تاسو اته مختار صاحب محترم په پاکستان دروغ وای امریکا غلطه وای دا ارس په خپل ځای افغان طالبان دا کومه تګلارې پالیسی لري چې په افغانستان کې امنیت پالیسی پښتنه داوا او بخې تاسو پوره خبره وکړئ ته مختار صاحب غږ مو بند کړی دی خپل مای خلاص کړئ خپل مای خلاص کړئ حتی مختار سے خپل مایک خلاص کړئ خپل مایک په بند کړی دی حتی مختار صاحب تاسو غږ ز فکر کو تاسو غږ وسوم نشته دی موږ تاسو د حتی مختار صاحب غږ قسم کوي مهرباني وشي چې دا غږ موږ نه اورو ز فکر کوم دا خبره موږ نه اورېدې خو باید دا مایک خلاص شي نو چې دا حتی مختار صاحب وخت دا زموږ غږ اوري تاسو غږ موږ ته نه راځي ملمنو نور تاسو ته قدرته ز فکر کوم نور ملمنو ته هم نه راته شلوار صاحب زرا ګرځم حتی مختار صاحب ته او تاسو ول غواړئ ما ودا ستا خلاف خاموش احتجاج دی راته نه زه احتجاج منم دا د مختار صاحب د خوخینه رزګي مناسب ده او دا خبره د غو سمره چې امریکا یا پاکستان چې دی هغه یو خواهش لري د خواهش مطابق خبره کوي خو خپل افغان طالبان دا فکر کوي چې په افغانستان کې ترهګری موجود ده یعنی داعش څنګه ترهګر وای او وای چې په افغانستان کې بیګونه مسلمانان وژلي والیان وژلي دي زما پښتنه ډیره سکوټه ده چې آیا د دې خلاف افغانستان کې د طالب چارواکو د حکومت کوم تګلار شته کنه یعنی عادي مختار صاحب ته مقور کو خو هغه مخکې باندې وخت ځای نشي یو بل وړاندیز حامد کرزي صاحب کړی دی طاهر خان صاحب چې د خګاونډي تو وړاندیز یې کړی دی آیا د دې امکان شته دی چې پاکستان د یو خګاونډي په توګه عملی او ګټور اقداماتو کې څنګه چې حامد کرزي صاحب ویلي دي بیا پښینواره صاحب هم باسو کې په دې باندې تر څو پورې کاته مختار صاحب راغی نو هغه ته بخیر دی په منځ کې به ورشه ما سره چلنه خپاشي حامد کرزي صاحب بالکل درست خبره کړې ده حامد کرزي صاحب اکثر یو خبره کوي پاکستان سره د هغه الفاظ ماته یادېږي موږ سره مرکو کې کړې ده چې پاکستان د افغانستان سره یو مهذب د تهذیب لاندې اړیکې او تعلقات لري او دا خبره بالکل درسته د مشرانو خبرو کې وزن وی او دا زمانه زرداري پاکستان باید چې څنګه چې مخکې مو وي چې دغه اوسنی هوایي بریدونو په اړه باندې چې د طالبانو کوم موقف دی پاکستان ملګرو ملتونو بیان راغی پاکستان زړه فراخه کی راشي اعلان دیو کی
چې د دې پلټنې کو راځي په اجتماعي توګه کو په مشترکه توګه کو په دې کې هیڅ بدی نشته او چې کوم دغه غلطي شوی زمانه نظر د دې خپل سهوا خپل غلطي خپل اشتباه هغه منل پکار دي ځکه پاکستان اکثر یو خبره کوي چې زمون طالبانو سره مشکل شته لیکن زمون افغانانو سره نشته چې افغانانو سره مشکل نشته د افغانانو پر ضد باندې ته جنگ نکوم نو راشه خبره جنگ نه کول پکار ځکه افغانستان او پاکستان ولسونه دا د یو بل نه نسو جدا کولی شي او راغوند کړی سه مثال تاسو ورکوي اکثر دا خبره ونه کوله چې پاکستان او افغانستان خبرګولې دي کو جوائنٹ ټوینز دي نو معنی دا چې د حکومت کړی سه خبره بالکل درسته او باید چې پاکستان داسې مشرانو خبرې وو جنرال شینواری صاحب تاسو نه هم دغه پښتون لرمایر دا وړاندیز کوم عملی او ګټور تاسو وینئ چې کېدې شي تر هغه پورې چې په پاکستان کې پاوز او استخبارات په حاکمیت کې اصلا دا وړاندیزونه د پلي کېدو نه دي دا تاریخ ثابته کړې ده او تجربه هم ثابته کړې ده ولی پاکستان چارواکي دې ته پام ولري چې د پاکستان هم روستي سلګي دي په کومه لوبه کې چې دوی په کوم ډول باندې تو اړخیزه لوبه روانه کړې ده نو وس د دنیا په دغه نوي تحولاتو کې د پاکستان لپاره په دا ډول لوب سره ځای ډیر کم ده ولی زما په هان کوم معلومات چې راوتلي دي هغه دغه دي چې په خپل په پاوز کې هم د عاصم منیر پاکلا او د هغه جنرالانو پاکلا باندې چې دغه پالیسیونه ملاتړ کوي اختلافات شدید دي او نور پاکستان خپل د یو لوی اقتصادي او سیاسي ناورین سره مخ ده او په عین ترتیب د یو امنیتي او پوځي ناورین سره مخ ده نو کومه لانجی او کومه ناخواله چې پوځیانو وس هم د پاکستان د لپاره برابرۍ کړې دي یا ترتیب کړې دي دا په اوسنیو شرایطو کې یا په اوسنی وخت کې د پاکستان لپاره ډیر ګران تمام شي او په عین ترتیب کومه ناخواله چې د پاکستان په پاوز کې دي او کوم اختلافات چې د پاکستان په پاوز او استخبارات کې دي د هغه د عواملو په بنسټ باندې نن په پاکستان کې دغه ور بل شوی چې دوی خپل په خوا ورته خاص او خاشاک راټول کړیو او دوی خپل ورته لاسونه ګرمول ولنن هغه ور د دوی لمن سره تیرنه ولی په دې کې هم څه چې د ترهګرو سره او د بنسټګرو سره ځینی جنرالان او ځینی پوځیان املاس دي او د اغوی د ایدئولوژي د اثر لاندې دي بل ټکی دا غواړي چې د پاکستان په اړه باندې پاکستان تل د خپل ملي ګټو لپاره په بهرنیو اجنداو کې خپل ملي ګټې تامین کړې دي ولې نور د هغه وخت تیر شوی دی نو د پاکستان ولس یو سپیڅلی متدین یو مسلمان ولس دی او د متاسفانه چې د خپل د پاکستان ولس هم دغه لوبو او دغه کړنو قرباني کېدلی شي اوس یو پوښتنه چې د سفارتي یا کوششونه دي یا د امن کوششونه دي په دې باندې به وکړو د سولې لپاره طاهر خان صاحب تاسو له شروع کوم تاسو سره موږ په تیر پروګرام کې خبرې کړې وې چې د رومچي مذاکرات چې دي هغه یو لړۍ لا اوس هم ژوندۍ ده او روانه ده په دا منځ کې درز شو پاکستان بیا حمله وکړي کومه داسې پرتلک کو چې لکه د ایران او د امریکا ترمنځ جنگ روان دی او پاکستان هم دغه تاسو په خبري کانفرنس کې ناس ویم دغه بیان ویل چې باید مذاکرات او کار واغستل شي او تاریخواله د کم شي پاکستان په خپل د اګریشن یا د تشدد نه په کار باندې اخته دی او نور ته مشوره ورکړي چې د خبرو اترو یا مذاکرات لپاره خپل کوي دا اوس د چین رول تاسو وینئ یا کمبل منځګړي رول تاسو فکر کوئ په دې وسنه معاملې کې جنجال کې کوم رول ادا کوي څوک لګیا دي کنه ګوره دوه برخې دي تاسو د وختنې اول به چین ته لاړ شو زه پروستو بیا سفارتکاري ور خبره مکو یا سفارتکاري ولې مختصر دا باول کوم دا پښتنه نه وشوه چې تاسو هر وخت د ایران او امریکا ترمنځ د روغ جوړې لپاره د ډیپلوماسي خبره کوي سفارتکاري خبره کوي د امن خبره کوي او په خپل پکې تاسو رولم لوبول دي حتی چې هندستان سره هم پاکستان هم نن دا خبر وکړه تیرونه هم کړي وا چې هندستان سره مونږه سفارتي غواړو مسلې حل کو خبرې غواړو مذاکرات غواړو
پښتنه تیم دا وشو چې هغه سره خو ډیپلوماسي دغه پلوي او افغانستان سره بیا د طاقت استعمال پالیسی خپل شوې ده دا پښتنه تو شو خو دې سره پښتنه جواب د سی کوي نوي یو دا یو مشکل دی دویمه دا چې چین بالکل چین غواړي چې دویمه غونډه وشي ځکه چې تیرې غونډه کې سناس شاین شوی وو خو ما د معلومات دي چې پاکستان وخت سره خپل دریز هغه سختي په داسې غونډو کې زما معلومات دي چې افغان طالبان په دې باندې راضي شوي دي د اورمچي په غونډه کې ک پاکستان سره یو توافق تدي رسي یو معاهده ترسي دي تیار دي چې په معاهده کې ټي ټي پی یاد کی تا یا په خوا به افغان طالبان وی چې نه عمومي به ترخان سے وبخه ترخان سے وبخه نه زه دغه درازم خبره لږ زری مختصره پوره کوو خبره ختمه لکه مختار صاحب راغی دغه حق ته چاري خبره وکي لیکن پاکستان ورته بیا څه شرط کې خوده چې اوس به طالبانو ته پاکستانی طالبانو ته به ترهګر لیکي فتنه الخوارج به ورته وي دا افغان طالبان انکار وکړو ځکه خبره ولاړه او دا امکان هم نه لري طاهر خان صاحب ته مختار صاحب بیرته په خیر سړي مشه تاسو غوښ وختي موږ نه اورېدو زه غواړم تاسو خپل خبره پوره کړئ زما پښتنه بزلګه مختصر تکرار کوم چې په افغانستان کې ترهګرۍ د مخنیوي یا د افغانستان د طالبانو تګلارې چې دا د غیر نسو مطمئن دي موږ ورته غوښ مختار صاحب خبره پوره کړئ انا هیله کوم چې د خبرو تسلسل مقطع کوه دا اخلاقا صحیح کار دی دا کار مکو او پرېده چې موږ هم خپل غږ ولرو هم خپل میسج ولرو ته د نړیوال او د داعش او غیر داعش په حق له پښتنه کوي زه هیڅ مسولیت نه لرم په دې حق له خپل نظر ولرم زه مسولیت لرم چې د افغانستان په حق له نن افغانستان بمبار شوی او پاکستان ما سره د ټولو نړیوالو قوانینو تاسو د سړونکو په توګه ماراوستي چې د افغانستان د طالبانو د حکومت نمائندګي کوي زبر د بیا غشن پښتنو کوم نه دې خبره بس پینو اوس په خبره سپینو مختار صاحب تبا یا د افغانستان د حکومت د طالبانو نمائندګي په توګه موږ سره خبرې کوي یا به د سړونکو په توګه کوي کله سړونکو په توګه کوي زما پښتنه ده په متعلق خبره کوم په د خپل خبره واره زه د خپل ځان او د خپل ملت له ادرس نه خبرې کوم هغه چې د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې هغه وایم هغه چې د افغانستان لپاره مفید او موثر وي هغه وایم هغه چې د افغانستان لپاره خیانت وي دروغ وي ظلم وي زیاتی وي هغه زه نه وایم زه هیڅ مسؤلیت نه لرم د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې چې ستا هر پښتنې ته چې بې معنا او بې مفهومي باندې 3 دقیقې پاتې دي مختار صاحب خبره دومره 2 دقیقې خبره وکړي زه د 3 دقیقې پاتې دي کانټیکست کې خبرې کوم د افغانستان په کانټیکست کې خبرې کوم ته زما خبرې واوره خبرو تسلسل مقطع کوه راځي د پاکستان په حق له پاکستان د افغانستان نه څه غواړي د پاکستان ستراتیژیک هدف د افغانستان په حق له څه دی د پاکستان دریځ څه دی پاکستان ولې بار په افغانستان باندې بمبار کوي د پاکستان ستراتیژیک هدف دا دی چې په افغانستان کې هم نظام ضعیف کی او هم په افغانستان کې قومي ژبني اختلافاتو ته لمن وهي او په ټوله کې پاکستان د یو نظام په افغانستان کې نه غواړي چې هغه د پاکستان لپاره او د پاکستان امر او حکم ونه مني دریم موضوع دلته دا دی چې افغانستان جغرافیه د پاکستان لپاره نه تهدید دی او نه تهدید وو او نه د افغانستان د ملي ګټو پر اړه کې زموږ لپاره په دغه شرایطو کې چې موږ هیڅ شی نه لرو توپ نه لرو ټانک نه لرو نړیوال مو په رسمیت نه پیژني پاکستان ټول میډیا نړیوال میډیا د افغانستان خلاف خبرې کوي پاکستان سره جنگ زموږ په ګټه نه دی و محترم حاتم مختار صاحب د افغان طالبانو چې واکمن دي هم کوم ذمہواری جوړیږي لکه څنګه چې د پاکستان جوړیږي قطعا جوړیږي افغانستان د په صراحت او جرأت اعلان کړی چې افغانستان د پاکستان لپاره تهدید نه دی موږ د پاکستان په د کورنیو امورو کې مداخلت نه کوو موږ د ټي ټي پی مسؤلیت نه لرو او ټي ټي پی د پاکستان په سیاسي جغرافیه کې شتون لري د فرضي کرشنه اخواته شتون لري که پاکستان د جرأت لري نو مهرباني دی وکړي ټي ټي پی دی په بنو کې په باجوړ کې په وزیرستان کې او په وزیرستان جنوبي او شمالي کې د لمن زویسی هر ورځ د افغان کور او کلی ورانول هم د نړیوالو قوانینو او موازینو په خلاف دی هم افغانان په صراحت په د باور دی چې موږ د پاکستان سره جنگ نه غواړو دا پاکستان د دلته د اورمچي د کانفرنس په اړه خبر شو اجازه راکړئ چې خپل اپډیټ د اورمچي خبرو کوي ځکه د اورمچي خبره پښتون درما کوله تاسو وکړئ چې بیا نور بلمنونه په باسو کو تاسو خبر پوره اجازه راکړئ مونږ د مسؤلیت نه لرو چې فتنه الخوارج شاته نوم کیدو
دا د استخباراتو تراشل شوی نوم دی، دا د پاکستان ایجنسی نوم جوړ کړی. موږ مسؤلیت لرو چې چاته باید نوم ورکو. موږ دومره کولی شو چې په خپل جغرافیه کې هر ډول هغه بریدونه چې د پاکستان لپاره وشي موږ په خپل جغرافیه کې هغه مهار کړو، چې دا د افغانستان انساني، اسلامي او نړیوال دنده او مسؤلیت دی. دویم موضوع دلته دا دی چې په صراحت باید دا ویلی شي چې کچیرې پاکستان د افغانستان لپاره امن غواړي او د افغانستان سره یوازینۍ لاره دا دی چې پاکستان د په خپل ستراتیژیکي تغییر راوړي، د افغانانو سره د خبرې وکړي، بمبارۍ د افغانانو په جغرافیه کې ودروي او د افغانستان په امورو کې د مداخلت نه کوي. خپل 13-50 کلن ناکام استراتیژي دی دوباره د افغانستان په جغرافیه کې تکرار نه کړي. په صراحت د هغه خلک چې د افغانستان په کانټیکس کې پوه دی او په د ریجنل سیاست کې پوهیږي، طاهر خان په د خبره تر ما ډېر ښه پوهیږي چې پاکستان ته یوازینۍ لاره دا دی چې افغانستان ته من حیث د خپلواک آزاد سټیټ د احترام په سترګو وګوري. په دې صورت کې د خبرو اترو دروازې باید خلاص وي. سمه ده. زه ما سره یوازې 2 دقیقې پاتې کېږي. ذات مختار صاحب نه چې کومه پوښتنه کړې وه هغه دا ده چې افغان طالبان په خپله خاوره باندې د ترهګرو یا د شرخوخو په هکله تګلاره څه لري. ما چې کوم د سراج الدین حقاني صاحب نه اورېدلي یا د امیر خان متقي صاحب نه هغه دا و چې امیر هیبت الله خونزاده صاحب امر کړی دی چې د افغانستان خاوره به د کوم بل ګاونډي خلاف نه استعمالېږي. بهرحال زه آخري 1 دقیقه را سره پاتې کېږي. شینواری صاحب عاطف مختار صاحب د امن او د مذاکراتو خبرو وکړله، محترم طاهر خان صاحب هم وکړله. تاسې په اند باندې دا چې کومه اوسنۍ خبره ده په دې کې تاسې وینئ داسې امکان چې کچري چین منځګړتوب کوي دا خبره په هغې د لارې حل کېدی شي او طالبانو خو داسې کوم مذاکراتو نه انکار نه دی کړی، پاکستان وایي موږ نه کوو. تاسې څه فکر کوئ؟ راځئ چې لومړی دغه د ترهګرو بحث لږ روښانه کړو. د ترهګرۍ بحث په نړیواله کچه یوه لویه ستونزه ده. په دې چې د ترهګرو نه په نړیواله کچه یو واحد تعریف نه دی رامنځته شوی، پرته د دې چې په 2001 کال کې یو نړیواله اجماع د تروریزم سره د مقابلې لپاره او مجادلې لپاره رامنځته شوه چې هغه جګړې 20 کاله دوام وکړه او اوس هم ډېر ابعاد لري د تروریزم په اړه. را به شو مشخصا د طالبانو په اړه که چېرته طالبان د تروریستي شینواری صاحب بخنه دی وی طاهر خان شینواری صاحب ډیره بخنه جنرال شینواری صاحب دغه پوښتنه ما وکړه لغې جواب راغی وخت نشته دی تاسو یوازې په مذاکراتو کې خبرو کوي 1 دقیقه سره پاتې کیږي اسنه چې هغه جواب درکړي بلکې سلبي ثانیه پاتې شو. مذاکرات اصلا پایله نه لري په دې چې پاکستان هیڅ ډول مذاکراتو ته تنګ دی او پاکستان فقط د افغانستان د لپاره د ناورین جوړولو لپاره فقط پیلامه جوړي. په دې چې پاکستانی طالبان عملاً مراکز افراد او اشخاص په خپل د پاکستان په د کرخه هغه اړه دي او افغاني طالبان دومره واک او ځواک نه لري چې پاکستانی طالبان ملاتړ کوي په پاکستان کې عملیات ترسره کوي. ډیره مننه جناب جنرال عمر شینواری صاحب، جناب طاهر خان صاحب، جناب ډاکټر عاطف مختار صاحب، ډیره مننه تاسو درې وړو ملمنو د زړه تل چې په خبرونه کې راغلی. ممکنه توګه ځینې پوښتنې ترخی وي ځینې خوږې وي او موږ به د احترام په لحاظ کې بیا هم کوشش کوو چې زموږ کمې پوښتنې ستاسې په وړاندې کېږدو او خلک یې واوري. ډیره مننه، خپل خیال ساتئ چې موږ ته موخه راکړو. ممکنه توګه په خبرونه کې په غلطۍ سره یا په سهو سره ما یو ځای کې پکتیا باندې برید یاد کړی وي. دا برید په پکتیا نه پکتیکا کې شوی و او بخای کچري دا غسه وشي وي. همدا د نن سپړنه که تاسو غواړئ چې بیا وورئ کولی شئ چې د افغانستان انټرنیشنل پښتو په فیسبوک او یوټیوب باندې هم وګورئ ورسره خپل نظرونه هم را لګلی شئ. همدا د نن ورځې سپړنه زه رحمان بونریم په مخامخه